سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډیر بد خبر په خیبر جمرود کې په پولیو ټیم باندې حمله شوې ده چې پکې یو پولیس والا چې کوم دی هغه مړ کړل شوی او وژل شوی دی. ملګرو هغه په هسپتال کې چې کوم دی رسول شوی هسپتال ته او هلته چې کوم د خپله ساه ورکړې ده. یاد دې وي چې نن یو ځل بیا د 2015 پولیو مهم چې کوم دی هغه آغاز وشو چې پکې په مختلف ځایونو په مختلف ضلعو کې دغه د ټیم تشکیلونه ورکړل شو. ملګرو دغه چې کوم دا بیا دغه یو ځل بیا ناوړې پیښې رامنځته کیږي او دغه شان پولیس هم ټارګټ کیږي او د پولیو ټیمونه هم ټارګټ کیږي. دا تسلسل د ډیر وخت راسي په دې پښتونخوا وطن کې، په دې خاوره، په دې ملت، په دې وطن کې چې کوم د رامنځته کیږي او راځي. الله دې وکړي چې په دې وطن کې نوره امن، ترقی، خوشحالي او د دې ولس سوکالي راشي. ځکه چې دغه روان ظلم جبر د ډیر وخت راسي په دې خاوره کې شروع ده، نه اختتام شته او نه منزل شته چې مقصد څه دی، منزل څه دی او نه منزل ته رسیده شته. په جنگ کې ګټه نه، په جنگ کې منزل نشته، په جنگ کې جیت او هار نشته، په جنگ کې صرف هار دی او صرف بیلل دی، نور هیڅ ګټه په وطن کې ناراضي. نو لہذا د امن لپاره، د ترقۍ، د اتفاق، د خوشحالۍ د دې خاورې د دې ملت سره د ودرېدلو لپاره یو لاره، یو منزل وټاکو او هغې په لور روان شو. مننه.